نهمه هجره کې د رجب میاشت و زبرګې میاشت چې ورته وایي پیغمبر علیه السلام ته یو اطلاع راغله چې د روم بادشاه هرقل په مدینه منوره حمله کوي. هرقل ته چې دا اطلاع رسولې وه چې نبی علیه السلام د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی، غلط اطلاع وه او مسلمانان ټول منتشر دي، امیر یې نشته، امام یې نشته، بادشاه نشته، او مسلمانان قحط والدي علاقه کې غنم جوار هغه زمانه کې چې کومه غله وه هغه هم نشته، نو منتشر دي، مشر هم نشته او اوږې دي، قحط هم دی، نو دا د حملې مناسب وخت دی که ته په مسلمانانو حمله کې نو ټول به دې فوراً تابع شي او به تښتي، علاقه به قبضه شي. هرقل د 40,000 کسانو لښکر تیار 40,000 او په دې خیال باندې چې د مسلمانانو قوت خو هغه ته معلوم، مسلمانان خو مکه فتح شوه، طایف حنین او طاس دا علاقې فتح کړي دي، خواله شوي دي، نو په معمولي لښکر کار نه کېږي. د 40,000 کسانو مضبوط لښکر یې تیار کړ او هر یو فوجي له د یو کال تنخوا پیشکي ورکړه چې دا پیشکي د کال تنخوا والی دا خپل کور کې کېدی او ځای چې د روم نه بعضې خلک به تجارت به کو د زیتون دا تیل او زیتون به یې راوړل مدینې منورې ته. بعضې کسان راغلي و هغوی نبي علیه السلام له اطلاع ورکړه، حضور پاک ته خو مخکې نه پته لګېدلې وه، اطلاع رسېدلې وه، خو دې نه نو خبر چې هرقل د روم بادشاه را روان دی. هغې تاجر والا خبر ورکړه تاجرانو چې صاحب ډېر لوی لښکر د روم نه د هرقل را روان دی، هغوی به د لښکر 5 حصې وې، لومبۍ حصې ته به مقدمة الجیش وې، دا به د لښکر نه مخکې روانه وه، دویمې حصې ته به ساقه وې، دا به د لښکر نه وروسته روانه وه، درېیمه به میمنه وه ښي طرف ته و، څلورمه میسره، یو ته به قلب وې هغې کې به بادشاه روان محفوظ. نو دې سوداګرو ورته ووایي چې صاحبه مقدمة الجیش چې د لښکر د هرقل کوم هغه لومبنۍ حصه ده بلقا ته را رسېدلی دی، ډېر لوی لښکر دی. نبی علیه السلام مبارک فوراً د صحابو میټینګ راوغوښته چې دوی راځي او په مدینه حمله کوي، نو موږ ورته مخې له ولې ونه ځو؟ میټینګ یې راوغوښته. بخاري شریف کې حدیث دی چې کله به نبی علیه السلام چېرته غزا لته نو ښکاره بیل نه وی چې دشمن ته پته ونه لګي، توریه به یې کوله او دې ځل یې ښکاره اعلان وکړو چې د روم بادشاه را روان دی، ما ته اطلاع رسېدلې ده 40,000 لښکر مضبوط، زما اراده داسې ده چې دوی له مخې له ورځو، یا خو به ویرېږي وبه تښتي یا به مخه کې جنګ وکړو، راځي په مدینه حمله کوي. صحابه ټول تیار، موسم سخت د ګرمۍ و، سخته ګرمي وه، نو منافقینو دا پراپیګنډې جوړې کړې، مدینه منوره کې منافقین هم هغوی پراپیګنډې جوړې کړې، لا تنفروا فی الحر، دې ګرمۍ کې څه کوئ چې ځئ، او سخته ګرمي ده، دې ګرمۍ کې وتل نه دي پکار، ځان په زور وجل نه دي پکار، که رالل او حمله وکړه خو دلته به ورسره مقابله وکړو، او که رانغلل خبره خلاصه شوه. نو واقعي سخته ګرمي وه. قرآن شریف کې الله فرمایي لقد تاب الله علی النبي والمهاجرین والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الله ډېر لوی رحمت نازل کړی دی، ډېر لوی رحمت په پیغمبر، په مهاجرینو او په انصار. هغه مهاجرین او انصار چې په سخته حالاتو کې
د ګرمۍ په دا سخت موسم او سیزن کې دي د خپل ځان او د خپل مال او د بچو پروا ونه ساتله او د پیغمبر علیه السلام تابعداري توبه په عربی کې رجوع ته وایي دا سړی چې توبه وباسي چې زما توبه ده دې الله ته رجوع کوي تاب الله الله ته چې نسبت وشي نو مراد ترې نه رحمت نازلول دي توبه قبلول توبه قبلول دی چې الله رحمت راولېږي دا د خدای یو رحم دی توبه قبلول الله عظیم رحمتونه نازل کړل په پیغمبر او په مهاجرینو او په انصارو چې په دا سخت وخت کې او سختو حالاتو کې د حضور پاک اتباع وکړه سخت حالات په یو ګرمي ده منافقینو به وایي مزه ګورې سخته ګرمي ده الله وایي قل نار جهنم اشد حرا د دې ګرمۍ نه د جهنم ګرمي ډېره زیاته ده چې د لږ غوندې تکلیف او ګرمۍ باندې د دوزخ د اور د ګرمۍ نه بچ کېږي شکر وباسئ محنت نه بغیر خو کار نه کېږي که یو سړی وایي ګرمي ده او غنم نه کرم څه به خوري د غنمو په کر کې دی ګرمۍ ته ګوري نه د سبزۍ په کر کې دی ګرمۍ ته ګوري نه ګرمۍ کې هم کوي او بخور کې دی ګرمۍ ته ګوري نه ګوډ چاري چې دی کوي پټو کې دی دا سوچ نه کوي چې دا خو ګرمي ده نه ګرمي ده خو څه به کوم چې دا ونه کم نو ماله به غله کم دی نه راځي دکاندارۍ لا نوکرۍ لا زراعت لا او د دنیا کاروبار لا غم خادۍ لا او جنازې لا او مریض لېږلو لا دې ګرمۍ او یخنۍ ته نه ګوري فایده ورته ښکاري الله وایي دې څیزونو کې ګرمۍ ته نه ګورئ نو ګرمۍ ته مه ګورئ دا خو ګرمي ده او د دې ګرمۍ باندې چې د دوزخ د لوی اور د ګرمۍ نه بچ کېږي شکر وباسئ یو ګرمي سخت دویم سفر ډېر زیات اوږد ډېر لوی سفر ورکوټې سفر دریم دا و چې دشمن ډېر سخت داسې مقابله وه د روم سره لکه دې زمانه کې چې امریکې سره مقابله د روم او د فارس دا دوه یو روس او امریکا دقسې روم او فارس دا دوه قومونه او دا دوه بادشاهۍ وې نو روم پکې دغه زمانه کې په غلبه کې په ټوله دنیا لکه دې وخت کې امریکا ظاهري په غلبه کې ده ظاهري طاقت دقه رنګې روم په دغه زمانه کې د دنیا سپر طاقت و بس نو طاقت هم مضبوط دی ښه لوی او بل سوا بل د مکې مدینې منورې میوې د کجورې پخې شوې د هغوی ټوله کاته خو به کجوره ته نو کجورې پخې وې نو منافقینو دا پراپګانډې وچلولو چې ګرمیم ده سفر هم ډېر اوږد دی دشمن هم ډېر قوي مضبوط دی او زمونږ ټول کال دې کجورو ته کتلي نو که مونږ لاړو نو دا کجورې به ودورېږي چې مونږ راځو هېڅ به هم نه نو څه به دا پراپګانډې چلول شروع کړل صحابه دې ته نه ګوري او بل مسلمانانو سره طاقت هم کم دی کسان ډېر دي شکر دی اسباب نشته دا واحد هغه غذا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کولاو پکې چنده غوښته اعلان یې وکوي که څوک پکې مدد کولی شي نو جومات دپاره مدرسې دپاره جهاد دپاره د مسافرو دپاره د مسکینانو دپاره یا یو سړی مړ شو څوک یې نشته د هغه د کفن دپاره چنده غوښتل دا جایز دی مسنون دی دی یو طریقه ده یوازې جایز نه بلکې د نبی علیه السلام د دې طریقې نه معلومېږي چې دا سنت دي دا هغه حرام سوال کې نه راځي حرام سوال د خپل ځان د مالدارېدو دپاره او د خپل ځان د ملکیت دپاره د بل نه پیسه غوښتل دا خو ځان له نه غواړي دا خو ته جهاد له غواړي دا خو ته جومات له غواړي مدرسې له غواړي مسکینانو له غواړي فقیرانو له غواړي څوک مړ دی بې کفنه دی کفن له غواړي یا یو سړی غریب دی څه وس یې نه کېږي هغه له غواړي پروا نشته دا خیر سنت دی حضور پاک کېناسته اعلان یې وکړو چې دې کې مدد وکړي دا هغه جهاد دی چې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دواړو یو بل سره پکې مقابله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دې وخت کې د مالدار همیشه به د حضرت ابوبکر سره زما په نیکو کې مقابله راتله وی ما وی چې نن به د حضرت ابوبکر نه نمبر وړم
لاړم کور ته چې څومره مال و ګوڼ مې نیم کرو مې له نبي علیه السلام ته مې کېښو نیم مې پرېښو بچو ته او نیم مې حضور پاک ته کېښو ګوټ کې کېناستم چې ابوبکر خو به راوړي مال شته ورسره خو دومره نه لکه چې دا ما سره څومره دی دی کې حضرت ابوبکر صدیق لاړ هغه مال راوړو کېښو حضرت ابوبکر صدیق څومره مال راوړو هغه هم څه لږه نه وه 4,000 درهم یې راوړي 4,000 درهم دی راوړل کېښودل خو د هغه د عمر دا نیم مال ډېر نبی علیہ السلام خو پوه شو هوښیار و وحی کېږي کشف کېږي فوراً یې تپوس وکړو عمره دلته راشه څومره مال دې راوړی خوشحاله و وی د الله رسوله غوټ نیم مې که راومېړه نیم مې الله و رسول له راوړو او نیم مې خپلو بچو ته پرېښود قانون د شریعت هم دقه دی وی ابوبکر تا څومره مال راوړو وی د الله رسوله کور کې مې چې موندل ټول مې راوړل بچو ته دې څه پرېښودل ماشومانو ته دې څه پرېښودل کور کې دې څه پرېښودل وی الله و رسول مې ورته پرېښود خبره خلاصه چې الله شته او رسول شته رسول الله نو غمونه د څه دي هېڅ فکر نشته الله د هر چا نه مخکې په توکل کې د حضرت ابوبکر صدیق توکل هغې انداز ته رسېدلی دی چې هغې ته څوک نشي رسېدلی حضرت عمر څه وایي ما وی چې باس نن نه پس به زه د حضرت ابوبکر صدیق سره په نیکو کې مقابله مال د حضرت عمر ډېر دی اخلاص یې هم ډېر دی نیم مال راوړل څه وړه خبره ده دا ډېر لوی اخلاص دی لیکن د هغې په مقابله کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اخلاص دی 4,000 درهم یې راوړل میدان کې وغورځول عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه 200 اوقیې سپین زر راوړل 200 اوقیې سپین زر چې د هغې نه ډېر شی مال جوړېږي تقریبا 8,000 درهم ته جوړېږي دا هغه راوړل او حضرت عثمان رضی الله عنه 300 اوښان راوړل 300 اوښان اوښ ډېر قیمتي شی دی هغه زمانه کې موسم ډېر قیمتي شی دی 300 اوښان یې راوستل سره د کتو نه چې کتو ته هم ضرورت نشته کتې مو سره راوستې د اوښ د پاسه چې کوم پالانې کې چې سړی پې کښېني هر څه مکمل برابر او 1000 اشرفۍ راوړي دینار ډېر قیمتي شی دی 1000 اشرفۍ راوړلې تقریبا د هغه 1000 اشرفو نه ډېر شی جوړېږي 12 کې ضرب ورکړه 12,000 ته جوړېږي درهم د کېښودل د نبي علیه السلام په مخ کې وغورځول حضور پاک به دومره خوشحاله شو چې خولې مبارکې یې دا لفظ وخته وی نن نه پس چې عثمان سک عمل کوي درته به ضرر نه رسېږي الله به حفاظت چا کجورې راوړې چا سره چې څه موندل مال او دولت تورې چا سره زیاتې وې هغه به یې راوړې دوه دي دوه یې راوړې میدان ته چا سره زغرې دی هغه یې راوړې ښه مضبوطه چنده وشوه صحابه کرام نبی علیہ السلام اعلان وکړ وی دی چې کوله اعلان چې صحابو ته پته ولګي چې کم خواجو تیاری ورته وکړي مزل زیات دی ګرمي ده کجورې پخې دي او دشمن هم ډېر سخت قوي دی چنده مو شو صحابه کرام روان څومره دي صحابه 1,000 کسان دومره چېرته د صحابو تعداد یو مقام کې نه دی رسېدلی او 1000 ورسره آسونه دي اوښان هم ورسره دي او نور سامان هم ورسره دی صحابه ووتل نبی علیہ السلام چې کله وتلو په مدینه منوره محمد ابن مسلمه رضی الله عنه سواري مقرر کامل وی ته به د مدینې منورې میري او عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا دی ړوند دی هغې د خپل ځان په ځای په مسجد نبوي کې امام مقرر ځنې هم ته به امامتي کې او حضرت علی رضی الله تعالی عنه یې د خپل کور د بچو د زنانو دپاره پرېښود چې که د دوی ته څه ضرورت راځي نو ته به هغه پوره کړې علي صاحب په ژړا شو وی د الله رسوله ته ما دې معذور سره پرېږده نور څوک پاتې نشته صرف منافقین پاتې دي او معذورین پاتې دي شلیان لانده ګوډیان او هغه معذورین هغه خلک پاتې دي چې چا سره سامان نشته د تلو
قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي بعض خلک داسې پاتې شو چې نبی علیہ السلام لرالل چې صاحب مونږ له توره راکړه مونږ ځو نشته توره مونږ له څاروی راکړه چې مونږ لاړ شو نشته تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون سرونه نو غریبانان لاړل چې خدایا مونږ سره یې سم نشته مونږ به دا دومره صبر پسه کوو جړل معذورین پاتې شو چا سره چې سامان نشته جړل به پاتې شو علي صاحب وی چې زه خو منافق نه منافقینو کې پاتې کېږم معذوره خو هم زه نه یم چې معذورینو کې زه پاتې کېږم او بې ماله هم نه یم سامان هم را سره شته د الله رسوله ته ما ولې پرېږدې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره خو فکر و چې دا خو زما خو ټولې بیبیانې دي زنانه دي د دې تربیت به څوک کوي خیال به څوک ساتي چې زه ترې لاړ شم نو حضور پاک مبارک ورته وفرمایل وی ته په دې نه خوشحاله انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وی ته داسې یې لکه د هارون علیه السلام چې د موسی علیه السلام په مرتبه دی څه مطلب موسی علیه السلام چې کوه طور ته ته نو د ځان نه پسې هارون علیه السلام پرېښود کوه طور ته چې ته نو هارون علیه السلام مې پرېښود د قوم دپاره چې ته د قوم خیال ساته نو زه تا پرېږدم که نه صرف دومره ده چې هارون علیه السلام پیغمبر دی او ته پیغمبر نه ما نه پس پیغمبر نه بعضې خلک ته دا معلوموي وی دې نه معلومېږي چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه پس خلیفه دی نو د خلافت حق دلته د علي صاحب دی د بل چا نه دی داسې نه ده د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه پس خلیفه نو هغه د موسی علیه السلام د وفات نه مخکې وفات شوی دی هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه مخکې وفات شوی دی په دې خاص سفر کې خلیفه دغه رنګې په دې خاص سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی صاحب د خپل اهل عیال خلیفه کو مطلق نه ځکه د جماعت امام مکمل خلیفه وي نو بیا امامتي به هم د تسپارلې وه امامتي عبدالله ابن ام مکتوم تسپارلې او د مدینې امیر گورنر یې د خپل ځان په ځای مقرر کړی دی محمد ابن مسلمه بهر کې دام ډېر لوی منقبت دی د حضرت علي رضی الله عنه لوی منقبت چې تاسو سره زما ډېره مینه ته زما نه پس به د دې نګهباني کې لکه هارون علیه السلام چې کوه طور له تلو نه پس د موسی علیه السلام نګهباني کوو او د خپلو اهلو عیال ته پرېښود بچو ته او د خپلو نسو ته او څه ورته ویلې کېږي د بیبیانو ته دا هر سړی داسې نه کوي نشي کور پاتې کېدی چې پوره اعتمادي پرې داسې کېږي حضور پاک صحابه هم لاړل لښکر ووت حضرت ابو ذر رضی الله عنه وی یو اوښه ورا سره ډېره ټپه وه وی چې خبر شوم ګیا مې ورته شروع چې دا به سربه شي او په دې به زه ځم د دې هرقل خلاف دې جنګ له به ځم جهاد له به ځم وی خوند یې ونه کړ اوښه تکړه نه شوه وی دې کې ما وی چې دا خیر دی زما دا اوښه داسې ده چې دې باندې ګیا خورم نو که نبي علیه السلام رانه ومځي ځان به ورپسې وررسوم وی حضور پاک لا صحابه هم لاړل وی زما اوښه د کار نه شوه تکړه نه شوه بس وی خپله کونټۍ مې را واغېسته او څادر مې واغېست او پیاده ور روان شو څومره لوی تبوکه پورې سوونو کیلومیټر مزل دی پیاده روان شو او پیاده په داسې تیزۍ لاړ چې صحابه خو په څاروو سواره دي څه به کوم نبي علیه السلام پسې ځان ور ورسو لار کې حضور پاک ته مخامخ شو ابو ذر وی صاحب ځان مې در پسې را ورسو وی ښه ابو ذر ته به یوازې ژوند تیرې یک تنها به ستا زندګي به ژوند لري او یوازې به مرې یک تنها به مرې څوک به در سره نه او قیامت پر ورځ به یک تنها د قبر نه پاسې او جنت ته به هم یوازې داخلېږي خو هغسې وشو حضرت ابوذر رضی الله عنه الله یو جذبه ورکړې وه د نبي علیه السلام چې دا څومره احادیث دي چې د دنیا نه د بې رغبتۍ دي زهد بس په هغې عمل چې چا به کور جوړو دی به ورغې ټس به یې وله ورکړو وي ځان له خیرت ولې نه ګټې چې کور جوړو که چا به ښکلې جامه واچوله ده به په کونټۍ ټس ورکړه وي دا جامې خو سبا در پاتې کېږي مرې ته نه څه کې که چا به ښکلې تجارت شروع کو دنیا دې غوره کړه حضرت معاویه صاحب عثمان رضی الله عنه ته ګیله وکړه وي دا سړی خو هر چا سره جګړې کوي خدای دپاره دا ما نه بوله هغه مدینې ته راووت
مدینه کې به مر چا سره جګړې کولې که چا به مال ګټه تجارت به کو به خلک دنیا دې خوښه د آخرت دې نه دې خوښ عثمان رضی الله عنه ته وی ترابزه ورته وی یو ځای د مدینې نه بار وی ته مهرباني وکړه هلته وځو هر چا سره دې جګړې شروع دي هلته ربضې ته لاړ چې ربضې ته لاړ یو یې بیبي ده او یو دی دی ټوله زندګي په ربضه کې تېره کړله چې کله بیمار شو که نه او ناجوړه دی نو ښځه ورته وی اوس به څه کوو څه چل د سره وکړو مدینې ته ځو نه حضرت عثمان امیر المؤمنین دلته رابار کړی وی قسم دی که یو حبشي سړی را باندې مشر کي دا خو لا د حضور پاک خلیفه دی او د پیغمبر علیه السلام زوم دی او لوی جلیل القدر صحابي دی که یو حبشي را باندې مقرر کړي داسې حبشي چې بد شکلی هم بې تابعداري کوي هم دلته دی وی څه به کوم تا سره ته خو بیمار یې مرې کفن سره به دې څه کوم دفن سره به دې څه کوم جنازې سره به دې څه کوم دلته خو هېڅوک نشته وی داسې کار دی چې کله زه مړ شم دې لارې ته وځي یو قافله به را روانه اواز به وله ورکړې چې د پیغمبر علیه السلام یو ډېر غریب مسافر ملګری ابوذر مړ شوی دی مهرباني وکړئ راشئ د هغه کفن دفن وکړو الله به زما انتظام وکړي ما ته حضور پاک پیشنګویي کړې ده او د تبوک په غذا په سفر کې راته فرمایلی دي چې ابوذر جون به دې یوازې مرګ به دې یوازې یک تنها قبر نه به یوازې پاسې جنت ته به یوازې ځې دې کې وفات شو چې وفات شو دا بیبي یې راله لار کې ودرېده څوک نشته دې کې یو قافله راغله عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قافله کې را روان اے خلقه خدای مو به خیلان واورئ زنانه خلق ورته متوجه شو وی د پیغمبر علیه السلام یو ډېر زوړ ملګری دا من السابقین الاولین دی من المهاجرین السابقین هغه مهاجر چې ټولو نه مخکې مسلمان یو ډېر زوړ ملګری یو ډېر بې کسه مسافر ملګری غریب یو کس دلته وفات شوی دی د هغه کفن ته او دفن ته او جنازې ته ضرورت دی ته څوک مهرباني وکړې دا را سره خبره وکړې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی څوک دی وی ابوذر دی وی ژړل الله اکبر ابوذر وفات شو ابوذر کم شخصیت و کم د حضور پاک کم صحابي دی په مکه مکرمه کې هغه زمانه کې ایمان راوړی دی چې د شمېر یو شل پنځه کسان مسلمانان او ایمان نه پسې په مکه کې د ابوجهل او د عتبه او شیبه په مخ کې دی اعلان د شهادت کلمې شهادت کړی یو جهاد دی د نبی علیه السلام نه دی پرې نبی علیه السلام به ابوذر تا کې د عیسی علیه السلام زهد دی عیسی علیه السلام سره څو یو به ورسره ګمند وه یو ورسره لوټه وه یو ګمند ده یو ورسره لوټه ده نو یو ځل یې ګمند سره ساتله چې ده پې ږیره ګمند و نو یو ځل یې چاته کتل هغه چې اودس وکړه نو په لاسو باندې ږیره سموله نو ګمند یې ښه وغورځوله وی د ګمند دا کار خو په دې ګوتم کې نو یو ځل یو سړي ته وکتل نو په لپه یې د لښتي نه اوبه راواخېستلې نو لوټه یې مو غورځوله وي دا کار په دې دواړو لاسونو یو مسواک به ورسره و بس نور هېڅ به ورسره نو ګرځېده به حضرت عیسی علیه السلام مسیح نو ته خو د زما د امت عیسی یې هغسې زهد دی ده کې عبدالله بن مسعود وجړ قافلې ته یې ویې راشئ نن داسې شخصیت وفات دی چې په مخ د ځمکه د ده نه دې وخت کې بهترین شخصیت بل نشته دو اعلی قیمتي څادرې ورسره وې ای وله کفن کو قبر یې ونه وکنیستو جنازه یې پرې وکړله بیبي ځان سره مدینې منورې ته روانه او دغه غزوه کې جهاد کې حضرت ابوذر رضی الله عنه یک تنها پیاده لاړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې ځان رسو صحابه روان دي په لاره ځي لوی لښکر دی د مسلمانانو هم او د کافرو هم لوی لښکر دی په لاره ځي نو هلته کې د سمودیانو په کلي تېر
قوم ثمود چې هلاک شوي. لقد كذب اصحاب الحجر المرسلين، د صالح علیه السلام قوم الله هلاک کړي وو. د هغوی کندرات وو هلته کې، د هغوی آبادۍ اړورانې پرتې وې. نو صحابه خو په تیزۍ روان دي، اوبه په لاره کیني، هغه علاقه کې خو کویان اوبه هم وې. نو باید صحابو ته زر زر مشکونه ډک کړل. باید صحابو په هغې باندې اوړه واغږل. نبي علیه السلام چې ورورسېدل صحابو ته وی دا خو د سمودیانو هغه کندرات دي. وی او د الله رسوله وی باس پام کوئ، ګورې دې د کې ایثار نه شي، سرونه ښکته کې ځان جړغونې کې او په تیزۍ د دې علاقې نه، او چې دا کم اوړم په دې اوبو اغږلي دي هغه اوړه وغورځوئ، یعنې څاروو ته یې واچوئ، او چې کمې اوبو کې هم دې مشکونه ډک کړي دي هغه واپس پرې کړئ. په دې علاقه اوس هم د الله د عذاب آثار دي، هغه جراثیم او هغه د الله تعالی د قهر او د غضب هغه هواګانې دلته اوس هم چلېږي. زه به مثال دله درکړم. مکه مکرمې ته چې سړی لاړ شي هلته رحمتونه ورېږي. جومات کې سړی کښېني نو هلته رحمتونه ورېږي. کوم قوم نه چې خدای عذاب ورکړي هغه قوم باندې د هغه عذاب هغه اثر او د الله قهر و غضب او هغه خطرناک بیمارۍ او رنځونه همقسې ورېږي. د زمزم د اوبو متعلق نبي علیه السلام ترغیب ورکړی چې دا وڅښئ، دې کې شفا د برکت دی. ولې؟ لکه د پیغمبر د معجزې اوبه دي او د بیت الله د ښه اوبه دي، لیکن دا اوبه د عذاب د ځای اوبه دي. دې کې اعلان وکړه چې ګورې د اوبو باندې اوړه غږلي دي، یا دا توی کړئ او یا دا ورسارو ته مشکونه مسالې. دې وجې نه مسله د دین درونو دا ده چې کم د عذاب ځای نه دي او کم د روان ویجال قومونه دي کندرات، د دې سیل له تلل او هلته کې ایسارېدل دا په شریعت کې ممنوع دي. نه بدل، بالکل بدل. دا قرآن شریف کې راځي قل سیحوا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین، چې تاسو وګورئ د دې هلاک شوي قومونو. د هغې دا مطلب نه چې تماشې له ورځئ، حضرت چې تاسو خو خامخا ځئ په دې لارو کې نو دا کندرات باندې یو نظر واچوئ د لرې ځای نه، وګورئ چې دا قومونه خدای هلاک کړي دي، عبرت ترې واخلئ. د خدای د قدرت مقابله څوک نشي کولی. نو نبي علیه السلام دې نه منع کړی دی. د دې کندراتو سیل له خلک دي اکثر، او خلک سیاحت ته ځي او ګرځي پکې، دا د عذاب ځای نه دي. ممکن د داسې اثرات هلته اوس هم موجود وي د خدای د قهر و غضب، چې ته هلته ورشې هغه اثرات هغه خطرناک جراثیم خطرناکه بیماري ستا وجود ته رامنتقل نه شي، ستا وینې ته منتقل نه شي، ته به هم ناجوړه شي. ممکن د هغې مینې نه سبا بچي پیدا شي، په بچو کې ورې خطرناکه بیماري چلېږي. نو چې کم قوم کم ځای هلاک شوی دی هلته اوسېدل، د هغه ځای وبس کړل، هلته د سیل و سیاحت دپاره تلل او د هغې تماشې کول دا په شریعت کې ممنوع دي، منع دي. نبي علیه السلام چې تېر شو په هغه ځای صحابو ګیله وکړه، وایي د الله رسوله اوبه نشته، موږ خو هغه اوبه توی کړې، اوبه نشته. وایي لږې غوندې اوبه پیدا کړي. یو صحابي په کنډول کې داسې لږې غوندې اوبه راوړي، وایي صاحب دغه اوبه دي نورې نشته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپلې ګوته مبارکې به کېښودې او د نبي علیه السلام د دې ګوتو مبارکو د خوا د دې ګروتونو د خوا نه اوبه داسې راپورټ کېدلې لکه د چینو نه چې اوبه راوځي. دغه صحابه چې 10,000 کسان 30,000 خوله لري، زر ورسره څاروي دي، دا ټول پسې راشي، مشکونه هم پرې ډک کړل. دا یو معجزه ښکاري. یو ځای کې نبي علیه السلام دمه کوله، اوښه مبارکه یې روکه شوه. چې اوښه یې روکه شوه نو کافرانو پراپګانډې وکړې، وایي دا څنګه پیغمبر دی، د اسمان د حالاتو نه خبرېږي او د اوښې نه نه دی خبر، بله اوښه ورته نه ده معلومه، خلک ورپسې ګرځي. حضور پاک ته چې اطلاع ورسوله، وایي صاحب دا کافران خو دا پراپګانډې کوي. نبي علیه السلام پاسېد، وایي ټیک وایي، ما ته اس علم نشتا، زه اس نه نیم خبر، مګر که ما ته الله اطلاع راکړي.
کشف راته وکړي زړه ته واچوي یا د وحې په ذریعې ماله اطلاع راکړي نو په دې زما علم راځي نور زما علم نشته البته الله راله اوس علم راکړه زما اوښه په پلان کې دره کې د هغې پړې په یو ونه کې انښتې دی او اوښه هغې سره بنده ده د اطلاع خدای راکړه ورشئ په هغه دره کې هغه ونو کې وګورئ زما اوښه به ولاړه چې صحابه ورغلل همغسې د اوښې هغه پړې په یو دغه کې نښتې اونه کې زور یې کو خو راخلاصولی نه شو اوښه یې راوسته ګرمي ډېره زیاته وه انتهایي و دوړه د ګرد و غبار دی واقعي چې دوړه ګرد و غبار زیات شي بیا ټوخی او زکام هم لګي تب هم راځي صحابو شکایت وکړی صاحب ډېره زیاته ګرمي ده او ډېر زیات تاو دی او ډېره لویه دوړه ده نبي علیه السلام الله ته سوال وکړو یا الله باران باندې زما په دې ملګرو باران وکړه خو دومره نه چې زما ملګرو ته په لار تلل دشوار یې وګران اسان غوندې باران وکړه الله د شپې نه باران وکړه داسې نرۍ شبنم غوندې باران وشو چې دوړه هم ختمه لکه زموږ دا باران چې دا روز نیمه کم وشو دوړه هم ختمه کړه درد غبار هم ختم شو او د صحابو ته تل هم آسان شو بهر کیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه تکلیف کې ورسېد تبوک چې تبوک ته ورسېد هرقل خبر چې زه خو ما خو ته خو چا دروغ ویلي چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی خو هغه د ما په صدق سره او ما ته خو چا دروغ ویلي چې قحط دی او قوم منتشر دی او ټول قوم سره ما پسې راغی نو چې هرقل خبر شو نو تختې سره د خپل لښکر نه واپس روم ته وتښتېد نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خدای ډېره لوی بهادري ورکړې وه په تبوک کې 6 شپې ورته تېرې کړې 6 ورځې پته تېرې کړې 6 ورځې ډېر شی دی لږ نه دی دې لپاره یې 6 شپې تېرې کړې یاره که بلکل بیا راځي لیکن دې رانغې وتښتېد او ګیر چاپېره چې څومره علاقې وې نبي علیه السلام هلته وفتونه ولېږل د 10 کسو 20 کسو یو قوم ته بل قوم ته بل قوم ته بل قوم ته خدای د هغې په برکت باندې ګیر چاپېره کې څومره قبیلې وې او باندې د جومات ته اجازت راکوي جومات ته وایي دا مسجد قبا چې شته نه وي بعضې وخت کې باران وي چقړې وي خټې وي هغې ته مونږ نه شو تللی نو مونږ له اجازت راکړي چې یو جومات جوړ نبي علیه السلام ورته وایي جوړ کړه یک جومات ته جوړ کړه راغلل حضور پاک ته وی وی صاحب پکې د برکت دپاره ته مونځ وکړه د منافقینو دا مقصد و چې د جومات په بهانه به مونږ ځان دپاره یو ځای جوړ کړو او په هغې کې به د مسلمانانو خلاف میټینګونه او د مسلمان خلاف به زمونږ یو اډی نو راغلل نبي علیه السلام پسې وی صاحب جومات هم جوړ کړه اوس ته راشئ او 2 رکعته مونځ پکې د برکت دپاره وکړه نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی دی نو که د خدای خوښه وه دا لفظ یې پکې استعمال که د خدای خوښه وه نو بیا به پکې درته لمونځ وکړم د هغې خو دا خیال و چې دا جومات د خدای د رضا دپاره جوړ چې خوشحاله والذین اتخذوا مسجدا ضرارا چې کوم جومات یې جوړ کړی دی که نه هغه ګورې د مسلمان د مانځه او د عبادت جومات نه دی د مسلمان د ضرر رسولو یو ځای جوړ کړی دی او نوم د جومات یې ولی ایښودی دا منافقان دي بس نبي علیه السلام فورا یو ډله ولېږله وی شابه چې زه مدینې ته در رسم چې تاسو دا جومات روان کړی دی د خدای د رضا دپاره جومات نه دی جوړ کړی جومات اوس هم چې یو سړی جوړوي نو نیت به صرف او صرف دی چې زه پکې الله رضا زه پکې د رب العالمین عبادت او د جومات ځمکه وقفي د چا وي نه زمونږ پښتنو کې دا یو عادت دی دا زما جومات دی او دا د هغه جومات او که چا سره روانه شي وي زما جومات ته مه راځه بل جومات ته دا په شریعت کې سخت جرم ګناه ده دا خو ستا جومات نه دی ځمکه ستا ده او تا وقف کړه دا د خدای شوه دا د چا ده نه د جومات نه منع کول په شریعت کې ګناه ده عبادت دی او سړی په جومات کې نه پرېښودل سخت جرم دی او په دې نیت جومات جوړول چې هغه د هغې قوم دی مونږ د خپل قوم جوړو دا هم جرم دی په دې نیت جوړولی شي چې هغه جومات رانه لرې دی رسېدی ورته نه شو
موږ به خپل کو جوړ کړو دلته نو خیر دا بیا بهتره خبره ده او په دې نیت چې نه د فلانکي قوم دی د فلانکي قوم جوړ او د جومات چې جوړی د الله د رضا دپاره به جوړی د هغې د مسلمان د ضرر په نیت جوړ کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسېدو نه مخکې ورپسې ډله ولېږله چې دا جومات روان چې مدینې منورې ته حضور پاک را رسېږي آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده وهزم الأحزاب وحده الله أو ونصر عبده هزم الأحزاب وحده نصر عبده دا به واپس شم خدای ته توبه وباسو الله حمد وایو الله عبادت کو او الله دې ټولو لښکرو له په خپله شکست ورکړه ما سره مدد وکړه زه د الله بندې ما سره مدد کړی دی او چې احد غر یې ولید بهذا احد جبل يحبنا ونحبه دا احد یو غر دی موږ دې سره مینه کوو دا موږ سره مینه کوي او عمقه چې حضور پاک مدینې ته هجرت کړی او د قبا نه ته خلکو ورته هغه د خوشحالۍ نه نظمونه به اقص ماشومان دي او تنبلونه ورسره دي او اطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع حضور پاک چې څنګه مدینې منورې ته راورسېد لومبی عادت پیدا بخاري شریف کې حدیث دی چې دی به جومات کې به کېناستې جومات ته راغی کېناست اوس د دې جنګ نه یو څو کسان پاتې شوي د دې سفر بعضې خو منافقان پاتې شو بعضې پکې داسې کسان وو چې هغه سامان یې نه مونته پر نبي علیه السلام ورته مده بعضې معذوره یو درې کسان سوچه مسلمانان دې پاتې شوي درې کسه سوچه یو دې په اس عذر هغې ته نو یو کعب ابن مالک رضی الله عنه یو هلال ابن امیه رضی الله عنه او یو مراره ابن الربیع رضی الله تعالی عنه دا درې کسان پاتې حضرت کعب ابن مالک په خپله واقعه وی زه دومره مالدار بل وخت کې نوم لکه دغه وخت کې چې څونه مالدار او ما سره 2 څاروي تیار د جهاد دپاره ما ساتلي او چې نبي علیه السلام اعلان وکړه چې تبوک له به ځې وی زه ډېر خوشحاله شوم وی ما وی چې که خیر انشاءالله دومره وخت کې ما سره دې نه مخکې دونه مالم نو اوس مالم ډېر دی او ما سره 2 څاروي هم دي جهاد لپاره وی چې ناراسته پاتې ناراستی دا وه چې ما وی چې ځکه خیري سبا له به سامان برابر کړم بیا به مې بل ورځ به برابر کړم بیا به مې بل ورځ به برابر کړم وی دې کې حضور پاک روان شو وی چې د مدینې نه څنګه روان شو وی ما وی چې ما سره خو سامان تیار دی خو صرف اخبار کول غواړي او سامان غوټه راغېستل غواړي او زه بس نبي علیه السلام که روان شو په د لار کې مې را لاندې کړم سبا به ورپسې روان شو وی چې سبا له بیا مې اراده وکړه بیا را باندې ناراستي غالبه شوه وی ما چې ظاهره بل ورځ به روان شم وی بل ورځ مې بیا ناراسته شوم ما چې یاره بس اوښ سره تیار دی او 2 دي او سامان هم دا برابر دی او نبی علیه السلام پسې به چې هلته کښېنه خپل ځای کښېنه هلته کښېنه زوی دې خیر دی لږ بیمار دی خدای پاک ټول روغ صحت زموږ د جمعې مستقل ملګری دی پرون ما سره والد صاحب راوستی و لږ یو ګوټی بیمار دی دعا مې ورته وکړې چې خدای به روغ صحت ورکړي مهرې ملګری بهر کیف نبی علیہ السلام مبارک ووت 2 ورځې تېرې شوې حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ما وی چې زه ځان به ورپسې ورورسوم وی په دې ناراسته کې پاتې شو بیا چې کله مې سامان برابر کړ اوښه مې برابر کړه او اندازه مې واخیسته نو بیا نه شوم وررسېدی نبي علیه السلام رسېدی دا بل ملګری چې دی د هغه رشته داران او زه په دې پاتې شوم چې چېرته زما ټول رشته داران مو جمع شوی دې وخت کې زما ټول خپلوان راغلي وو مې د ډېر جهادونه مې کړي دي او که د یو کې پاتې شوم چې چل کې بل وایي چې زما باغ پخ شوی و نو ما وی که زه ووتم خو دا باغ مې جوړېږي دا 3 سوچه مسلمانان پاتې شو حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمای بخاری شریف کې حدیث دی وی چې کله نبی علیہ السلام جدا شو بیا ورته چا ویلي دي وی حضور پاک څخه تپوس
د کعب ابن مالک نه لکه کعب ابن مالک نشته نږدې ملګري د چا نه خطا کېږي چا ورته وایي چې صاحب اوس مالدار شو که نه اوس څه کوي چې جهادونه کوي بل صحابي وي نه د الله رسوله بدګماني پرې نه کوو خو څه وجه به پرې ښیي وایي نبي علیه السلام هېڅ هم ونه وي اوس چې پیغمبر علیه السلام را واپس راځي وایي زه خبر شم وی ما وی چې بانه به کوم څه بانه به وکړم او د پیغمبر علیه السلام نو پرې ځان بچ کړم اوړه کې مې دا راتلل چې داسې ویم داسې ویم داسې ویم او چې قوم کم خلک و هغوی سره مې مشورې وکړې چې نبي علیه السلام ته به څه ویم نو هغوی م راته وایي چې مړه بس بانه مانه وکړم ویله کې مې دا راغل چې څه بانه کوم وی دې کې حضور پاک مبارک جومات کې کېناست وی چې کوم منافقین و هغوی به راتلل او دروغ باندې به کوي چا به سب خېټه مې درد نبی علیه السلام خو پې پوه وی ښځه ځه چا به وی صاحبه ښځه مې نه جوړه وه چا به وی سترګې خو څه بانې بس هغې منافقینو کولې نبی علیه السلام ته خو پته وه چې دا منافقین دي نو بس هغې ته به یې وی ښځی بس تاسو باطن خدای ته سپارلی وی چې زه کله ور مخامخ شوم نبی علیه السلام مبارک ته نو وی داسې ما ته مسکې شو خو د غصې مسکی راته و غصه وی ما چې سلام واچو راته وکتل خو داسې غصه و مسکی شو وی دلته راشه کېناست وی را نږدې شه ور نږدې شو وی ما ته وی کعب تا سره څاروی نه تتلو وی مې چې و د الله رسوله مال د سره نو چې ته به مونږ سره تللی وی مې چې د الله رسوله و ولې نه تللی وی ما ورته چې د الله رسوله ما له خدای داسې خوله را کړې ده داسې خوله چې که زه ستا نه بغیر بل بادشاه ته مخامخ ناست وې که نه اوس به مې ورته داسې بانه کړې وه چې د هغه د غصې نه به مې ځان ایستی دا به مې مطمئن کړې او تا ته که دروغ ووایم نو الله به دې زما په دروغو خبر کړي نو تا خو به ظاهر کې خوشحاله کړم خو خدای به خفه کړم نو دروغ نه ویم رښتیا درته ویم ښه مالدار و ښه څاروی را سره نیت مې مو خو د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوی وی ښه وی ما وی او وی ځه ستا معامله مې خدای ته سپارلې وی روان وی چې بار راووتم اعلان وکړه نبي علیه السلام چې ده سره به خبرې نه کوې نه به پې سلام اچوې نه به یې جواب لې وی ما د چا نه تپوس وکړو چې زما دا معامله بل چا سره هم پېښه ده که یوازې ما سره پېښه ده وی نه دوه نور دي یو هلال دی یو مراره دی رضی الله عنه وی چې ما سوچ وکړی مې چې زه دوه ملګري خو مې شته او هغه دوه هغه دي چې بدریان دي بدر کې شریک او کعب په خپله په بیعت عقبه کې شریک و حضور پاک له د مدینې د هجرت نه مخکې د بیعت کړی و دعوت یې ورکړی د مدینې د هجرت هغه مسلمان خبرې بندې شو چا را سره خبرې نه کولې وی چې خبرې نه کولې وی زه خو وی هغه نور دوه کسان بوډاګانو کور به ناست وو ژړل به یې او وی زه خو نوجوان وم کور نه شم ټینګېدی نو زه به راتلم وی چې راتلم به خلکو سره مې خبرې کولې چا به جواب نه راکړ وی زما راتره زوی ابو قتاده یو ځل د هغه باغ ته ورغلم وی چې ورتاو شم باغ باندې ور داخل شم وی ما وی السلام علیکم وی جواب یې رانه کړ وی ما چې تا ته ویم که نه وی خو یې رانه مخ بل سکره تر زوی ملګری وی ما ورته چې ابو قتاده تا ته سلام نه اچوم زما جواب ولې نه راکې وی غږ نه کوې وی ما ورته وی چې تا ته زه مسلمان نه ښکارم وی هغه راته وی چې موږ ته څه پته لګي وی چې دی ویلې زړه مې یو درز وکړه چې یا خدایه زما په ایمان کې د خلکو شک شو هیڅوک جواب نه راکوي وی نبي علیه السلام له ورغلم جومات کې به ناست و نو وی زه به ورسره خوا کې ودرېدم چې مونځ کوم ګورم چې حضور پاک ما ته ګوري که ما ته نه ګوري وی چې سلام به مې واچو نو ورته مې کتل چې جواب زما اخلي که نه راکوي که نه راکوي شونډې زما د سلام په جواب لقی که نه لقی وی خوا کې به ولاړو نو چې ما به مونځ کوم قبلې ته به مې مخ کړې وی حضور پاک به راته داسې نیغ نیغ کتل امت خو اولادو د حضور پاک
صحابه خدا چې دي لکه بچي جړاګانې ونه کړې وی نیغ به راته کتل خو چې ما به سترګې داسې ورواړولې وی نر به رانه مخ بل طرف ته واړ وی دې کې ورځې تېرېږي نبي علیه السلام اعلان وکړه چې دا درې واړه چې دي دوی ته د ښځې نه نږدې کېږي وی چې دا اعلان وشو نو ما ښځه ورولېږله نبي علیه السلام له چې ورشه تپوس دې وکړه طلاق ورکم وی چې طلاق ورکړه چې خبره خلاصه کړم وی چې نه طلاق ولا مو ورکوه خو چې نږدې نه شي هغه هلال او مراره ابن الربیع ښځې ورولېږلې چې د الله رسوله موږ سره څوک وو پلار کره ترې لاړې شو وی نه پلار کره خو ته مه ځې خو چې در نږدې نه شي هغې ورته ویل چې په کومه ورځ هغوی ستا نه تللي دي نو په کور کې په مصله په جړا پراته دي د هغوی توجه دې خوا نشته یو شان خدای ته جایز او ما ته مې ښځې وی چې زه به ورشم که ستا اجازت دي زه به هم تاله د خدمت اجازت وغواړم وی ما ورته پلار کره د شم زه په خپله ځان خدمت کولی شم ورځې تېرې بازار د مدینې کې روان وی د شام یو سوداګر وی اواز یې وکړه چې کعب شته وی چا ورته چې هغه دی وی زه یې ورته وښولم وی هغه مال یو خط راکړه وی چې خط مې وکتو د غسان بادشاه عیسائی ما ته خط لیکلی او خط کې څه لیکلی دي چې زه خبر یم چې ستاسو آقا مشر په تا ظلم شروع کړی دی عیاذا بالله او ته ډېر نیک سړی او ښه سړی او ډېر هوښیار او ډېر دا لوی قوم خاوند دی تا د خدای ذلیله نه کړي راځه موږ له راځه عیسایي شه موږ به د ډېر قدر وکړو وی چې خط مې وکته نو بلوه شو اور را باندې بل شو تنور کې مې وغورځو چې خدای زما نه د کافر تمې پیدا شوې زما ایمان دونه کمزوری شو 50 ورځې په دې حال په مونږ تېرې شو څو ورځې تمارونو د یو مثال به درکړم یو سره زر چې خلک پاکۍ نوستل ورسره کوي اور کې واچي نو هغه ګیلټ او هغه ګنده څیزونه ترې وسوځي او صرف باقي پاتې شي او ګیلټ نه پاکېږي ګیلټ چې د اور ته واچول سوځېږي د منافقانو مثال د ګیلټو هغه اور ته نه اچوي او ته پته چې منافقان دي او حضرت دا درې کسان د دې مثال د سرو زرو جهاد لنوتلې النبي علیه السلام وی سیب او لا نرل نو لږ غوندې معمولي غوندې داسې خیرې ونښتې معمولي غوندې نو اور کې اچوي چې دا خیرې ته وسوځي چې پاک پاتې شي 50 ورځې په دې کې تېره شو وی دوباره په کوټه د پاسه ناست یم ټوله شپه د خدای تلاوت کوم خدای ته ژاړم په دې سوچ کې یم چې یا الله ته خو ډېر غني بادشاه څه پته لګي چې د ما توبه به قبوله کړي او که نه او په دې سوچ کې ما چې که هسې نه دې وخت کې نبي علیه السلام وفات شو نو بیا خو به تر مرګه پورې ما سره څوک خبرې ونه کړي او په دې سوچ کې د دې وخت کې مړ شوم نو چې حضور پاک به جنازه م راباندې وکړي که به ونه کړي وی د کوټې په سر یې ما وی دې کې قرآن شریف کې الله تعالی د شپې د دوی د توبې آیاتونه نازل کړل لقد تاب الله على الذين رست راځي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت هغه درې کسان د هغې توبه مې قبوله کړه نو وی خلکو را منډې کړې ما له مبارکۍ راکوي یا هغه خلک دي چې پیغمبر علیه السلام وی خبرې مه کوئ خبرې بندې یو مبارکۍ راکوي او یو کس غر ته وخته جبل سلعه تم اخوا چې غزوې خندق شوی دی او د هغه ځای نه اواز وکړي ای کعبه مبارک دي شه وی یو کس په اس را منډه وواله وی بل کس راله د هغه ځای نه اواز راکړه وی هغه اواز د اس نه ذره ورسېده مبارک دي شه هله شابه نبي علیه السلام د انتظار کې توبه دې قبوله وی رالم جومات ته فیض اوس بدله د جومات ته رالم یو عمره پاسي مبارک دي شه
بل هم را پاسې مبارک تشه یو هم را تر غاړه یو مصافحه کوي او حضور پاک مبارک ناست دی وی مسکی دی قیمت یې رانږدې شه کعبه په ژوند کې به پتا د دې نه بهترینه روزني راغلې چې دا اوس د باندې کمه روز راغلی ولې قرآن شریف کې الله پتا د خپل رحمت د نازلېدو اعلان ستا توبې قبول نو زما وروڼو د نبي علیه السلام د سیرت په باب کې خدا د یو جهاد واقع شوه لیکن ورسره د صحابو د دین لپاره د خدمت اندازه به تاسو لګولو چې صحابو د دین په لار کې څومره محنت او مشقت دا به هم تاسو معلومات کړي پرېږده خیر دی پرېږده دا انسان بیمار دی خیر انسان پرېږده او بیا دا دی چې کوم انسان نه غلطي وشي د صحابو ایمان هم تاسو معلوم کړو که د دې زمانې خلک وي چې خپل کار به کوي ایمان مسلماني به خپل کار کوي موږ په ډېرو لږو اوبو کې ډوبېږو موږ خلکو نه خو که معمولي غوندې پوټې غوندې جومات کې امام سره لږ غوندې خفګان راشي بیا موږ ورپسې نه کوو بیا ورپسې دنیا خبرې کوي بیا به وي چې ښه زما دا حال دی مسلماني م ورپسې پرېږدي د دوی هغه د صحابو هغه سخت او دغه خلک چې دا څومره تکلیفات یې برداشت کړي د دین دپاره هم د دغې خلکو برکت الله د دین موږ ته را رسولی دی که موږ به لږ سوچ وکړو چې هغې خلکو څومره قربانۍ وکړې موږ څومره دین خو له هغوی مو زمونږ هم د جنت له هغوی هم دی موږ به هم ځو دوزخ نه هغوی هم امان غوښتې دي موږ هم ته امان غواړو د قبر او د آخرت په لاره هغوی هم تللي دي موږ هم پرې ور روان یو دا زموږ لپاره یو نقشه ده یو نمونه د قرآن شریف کې الله ذکر کړی دین لپاره به محنت کوو کوشش به کوو معمولي اوبو کې به دا نه ډوبو او د الله ذوالجلال د حکم پوره اتباع به کوو فرمانبرداري به کوو او د دغه صحابه کرامو په نقش قدم به مونږ کوشش کوو چې په هغې مونږه سفر وکړو په هغې مونږ مزل وکړو الله دې زمونږ د نبي علیه السلام تابعداري نصیبه کړي دا ربیع الاول مبارکه میاشت هغه روانه ده او غالبا چې د راتلونکې ګل په ورځ 12 د ربیع الاول راځي نو انشاءالله چې د جمعه کې درته د حضور پاک متعلق دا خو تسیرت خو ما تېر ربیع الاول نه شروع کړی دی خو دې سره مناسب چې څه ویه به درته بیان کړم البته دا خبره ذهن کې واچوئ چې د نبی علیه السلام د پیدایش میاشتم ده د هغې د وفات میاشتم ده د هغې د هجرت میاشتم ده نو چې دومره عظیم واقعات په کوم میاشت کې شوي نو هغې ته د برکت میاشت وایي نو د برکت میاشت ده نو به پکار دی چې موږ په دې میاشت کې هر وخت د درود شریف دپاره څه خاص دغه نشته د جمعې د ورځې درود شریف فضیلت زیات راغلی دی د جمعې د ورځې او نور خاص په حدیثو کې د میاشتو متعلق ذکر نشته چې دې میاشت کې درود شریف زیات فضیلت لري او دې کې کم لري خو بیا هم چونکې د حضور پاک د ولادت مبارک میاشت ده او د هغې د وفات هم ده د هجرت هم ده نو لږ مهرباني کوئ درود شریف پکې زیات وایي په دې نیت نه چې د الله د طرف نو د پیغمبر د طرف نو ما ته حکم دی چې دې میاشت کې زیات وایي بل دا دی چې صدقه او خیرات دپاره څه خاص ورځ په شریعت کې نشته چې په دې ورځ به زه خیرات کوم او په دې به نه کوم نو په دې نیت خیرات کول په ربیع الاول په 12مه چې دا ما ته خدای ویلي دي چې وکړه یا ما ته پیغمبر ویلي دي چې وکړه یا صحابه کړي دي نو داسې نشته داسې تخصیص د ورځې په شریعت کې نشته او که یو سړی وایي چې نه خو یو مبارکه میاشت ده او د چا پلار مړي او هغه میاشت راشي نو خلک وایي ورګه یاره پلار ورته رایاد شي یو خیرات وکړي د حضور پاک د وفات میاشت ده نو چې راشي نبي علیه السلام سړي ته رامخکې شي نو لږ خیرات وکړي صدقه وکړي نو بیا خیر دی که یو سړی کوي نو داسې مه کوئ چې ګنې خامخا به زه دې کې کوم که به ونه کړه زه به ګناهګار کړم یا دا د صحابو طریقه ده یا د تابعینو طریقه ده یا د ائمو مجتهدینو طریقه ده یا موږ ته پیغمبر علیه السلام ویلي چې پکې وکړه که دې ونه کړه ګناهګار به شي دا طریقه نشته او اسې خیرات که کوئ نو دې میاشت کې سړي ته هر وخت کې حضور پاک سړي ته رامخکې وي او دې کې لږ زیات رامخکې شي نو ښه ده چې سړی صدقه وکړي خیرات وکړي درود شریف ووایي نفل وکړي دې کې به انشاءالله موږ له خدای
اجر او فایده راکړي. بعضې ملګري د جومات په پوړو باندې چپل او سپلې اږدي او ټولې پوړې یې ګیرې کړې وي، څوک بره نشي ختلی، څوک پرې رونه غورځېږي. دا خبره ټیک ده، تاسو دا مهرباني کوئ چې دا سپلې په دې پوړو باندې مېږدئ، خلکو ته لاره بنده شي نو بیا بره څوک نشي ختلی. نو دا داسې مخې ته ښې سپلې ځان ته سپ نه مخې ته کېښودل دا اږدی نو اسانه وي. یو ملګری دی هغه د مونږ دا کیسټ حبیب الله نومې دی، هغه مور بیماره ده، الله دې وله روغ صحت ورکړي. دا بل ملګری څه مشکلات دي ورته، الله دې مشکلات په خیر باندې بدل کړي. او موبایل باندې ایډوانس کې پیسې راغوښتل څنګه دي؟ خیر دې کې څه بدیت نشته، او دا څه میلمانۍ د سواد څه پریشاني ده، الله دې پریشاني په خوشحالو بدله کړي. او 12 د ربیع الاول کې پیدایش د نبی علیہ السلام راجح دا دی چې یا اتم دی یا نهم دی، او په 12 کې بعضې حضرات وایي چې وفات د نبی علیہ السلام شوی دی. دیم د بچو لپاره دعا غواړی دی، ورنیک عمله صالحه بچی ورکړي. مسلمان سکول کالج څه پرې خو پوه نه شوم، سکول کالج تعلیم خو که انسان کوي نو خیر دی کولی شي. انسان د شپې غوټه پې نه شو، غټه بې اودسي حاصله شي، سهار پاسې خوب نه پاسېدو دعا ویلی شي که نه دعا ویلی شي، تلاوت به نه کوي. دا نورې خبرې هم وکړې. دوی وایي چې د سهار مونځ په جمع سره کومه بیا ډیوټۍ ته نشم رسېدلی چې ځان له کوم نو څنګه ده؟ نو مستقل ځان له مه کوه، داسې جومات کې کوه چې کوم جومات کې لږ وختي مونځ کېږي. خیر مستقل ځان له مه کوه، دعا وکړئ. زموږ یو ملګری دی د دې عمر زوم، هغه څه خوږ شوی دی، دعا ورته وکړئ چې الله تعالی وله روغ صحت ورکړي. یو بل زموږ د جمع ملګری دی د شیرپاو، د هغې ترور وفات شوې ده، دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. نور چا څوک بیماران دي الله ټولو بیمارانو له شفا ورکړي. الله چې څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. پروردګاره زموږ د زړه حاجتونه پوره کړي. الله چې څوک په ټینشنونو کې پریشانو کې مبتلا دي، خدای هغه ټینشنونه پریشانۍ والا په خوشحالو باندې بدلې کړي. رب د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي، د حضور پاک د سنتو تابعدار هم جوړ کړي، د صحابو په نقش قدم هم روان کړي. په دې وطن کې مو د قرآن او د سنت نظام راولي. الله زموږ په زړونو کې د قرآن نورانیت پیدا کړي. خدای زموږ د ټولو مسلمانانو مل شي. الله که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګرۍ په روغې بدلې کړي. خدای پاک موږ د هر قسمه د دنیا او د آخرت د فتنو نه په امن و امان کې وساتې. د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي. بې اولادو له خدای نارینه اولاد ورکړي، بې کسو له خدای پاک ته مدد ورکړي. الله چې چا دعاګانې غوښتي تا ته معلوم دي ولې قبولې کړي. د بې روزګارو خدای د حلال روزګار پیدا کړي. اله العالمین که د چا روزګار کې برکت نی برکت پکې پیدا کړي. او پروردګاره که څوک امتحانات ورکوي او تعلیم کې مصروف دي، خدای دې په هغې کې کامیابي نصیبه کړي. کوم دوستان چې زموږ د جمع له لرې لرې ځای نه راځي، الله له په یو قدم وله اجرونه او برکتونه ورکړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل. په دې بیان کې تاسو واورېدل د غزوه تبوک واقعه د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د اورېدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.